اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو السلام علیکم. په تېره ویډیو کې موږ بویلینګ پروسس چې دا موږ ډیسکس کړو پیج 62 باندې او نن به موږ وایو ایواپوریشن. چې ایواپوریشن چې دی دا څه شی یا دا څه ته وایي. نو ایواپوریشن چې دی دې ته موږ په اردو کې بخارات یا عملی تبخیر چې دی دا ورته موږ وایو. صحیح ده. دلته کې وګورئ you must have observed if water falls on the floor. تاسو به ضرور دا مشاهده کړي که چېرې اوبه توی شي اوبه وغورځېږي په ځمکه باندې. then after some time the floor becomes dry. نو بیا څه وخت پس دا ځمکه چې دی دا وچه شي. why does it happen؟ دا ولې داسې کیږي؟ صحیح ده. water is released into surrounding air continuously as water vapors from all wet surfaces. اوبه چې دي دا خارجيږي غیر چاپیره هوا ته مسلسل بطور د بخاراتو. صحیح ده. اوبه مسلسل چې دی غیر چاپیره هوا ته خارجيږي د بخاراتو په شکل کې from all wet surfaces د ټولو لمدو سطحونه څومره هم سطحې چې لمدي د هغې نه واټر ویپرز چې دي دا هوا ته مسلسل ریلیز کیږي. صحیح ده. This process takes place continuously from the surfaces of canals, lakes, rivers and oceans etc. صحیح ده. دا عمل چې دی دا کیږي مسلسل د نهرونو د سطحونه د جیلونو نه سیندونو نه او د بحرونو نه کم غټ سمندرونه چې دي etc وغیره. صحیح ده. د دې ټولو د سطحونه دا عمل چې دی دا مسلسل کیږي لګیا دی. The change of water into water vapors is called evaporation. صحیح ده. The change of water د اوبو بدلیدل into water vapors بخاراتو ته is called evaporation. دې عمل ته سوی دې پروسس ته سوی evaporation. This process also takes place from the snow surface and from the leaves of plants. دا عمل چې دی دا هم کیږي. صحیح ده. د واورې کومه سطحه چې ده د هغې نه هم اوبه چې دی دا مسلسل ریلیز کیږي غیر چاپیره هوا ته. صحیح ده. مطلب بخاراتو ته بدلیږي. and from the leaves of plants او د بوټو کمی پاڼې چې دي د هغې د سطحو نه هم دا عمل چې دی دا د هغې د سطحو نه هم کیږي. مطلب د هغوی د سطحو نه هم اوبه چې دی دا مسلسل هوا ته خارجیږي. یو موږ ووی evaporation او بل یو ټرم دی دا موږ یوز کوو اکثر چې دې ته موږ وایو ویپرایزیشن. صحیح ده. نو اوس په دې دواړو کې فرق څه دی؟ دا هم عملی تبخیر دی او دا هم عملی تبخیر دی خو په دې دواړو کې یو څو ډیفرنسز دي په هغې باندې لږ شان ځان پوه کړئ. صحیح ده. نو ایواپوریشن چې دی دا نیچرلی کنټینیوسلی کیږي مسلسل کیږي. صحیح ده. هر یو واټر باډي چې دی که سیندونه دي نهرونه دي تالابونه دي جیلونه دي یا ډیچز دي صحیح ده یا سمندرونه دي څومره هم واټر باډیز چې دي یا لمدې سطحې دي د هغې نه ایواپوریشن مسلسل کیږي. صحیح ده. د دې دپاره څه خاص ټمپریچر چې دی هغه نه دی پکار په آل ټمپریچرز باندې دا کیږي. صحیح ده. او دویمه دا خبره چې دا یو سلو عمل دی په قلاره باندې کیږي. صحیح ده. دریمه دا کیږي د سرفیس نه. صحیح ده. دا به کیږي صرف د سرفیس نه. خو اوس په ویپرایزیشن کې به څه کیږي؟ اول دا چې د دې دپاره به پکاري یو سپیسیفیک ټمپریچر یو خاص درجه حرارت په دې له پکاري نو دا به هله کیږي. صحیح ده. کله چې موږ اوبه په یو کنټینر کې وغورځو په یو لوښو کې او دا موږ بوایل کو وخوټ کوو هغه بویلینګ پوینټ ته چې موږ کله دا ورسو نو په دغه دوران کې چې کم عمل کیږي نو هغې ته بیا موږ وایو ویپرایزیشن. صحیح ده. بل دا چې دا یو ریپډ
عمل دی ډیر زر کیږي صحیح ده تیز دی دریم دا چې دا به صرف د سرفیس نه کیږي دا کیږي د انټایر لیکوډ نه څومره هم په دې لوښي کې چې څومره هم اوبه وي یا څومره هم لیکوډ د دې ټولې نه به دا کیږي صحیح ده انټایر لیکوډ صحیح ده ځکه چې د کم پارټیکلز چې د هغه وایبریشن چې دا موومنټ چې دی هغه د ټمپریچر ګین کولو سره ډیر زیات تیز شي صحیح ده نو په دې کې انټایر لیکوډ چې دا په وایپرایزیشن پروسس کې انوالو شي نو دا یو سو ډیفرنسز په دوی کې صحیح ده آی هوپ چې تاسو په دې باندې کلیر شي چې یاره ایواپوریشن چې دی ایواپوریشن څه ته وایي او ویپرایزیشن چې دی دا څه ته وایي صحیح ده بیا په دې پسې دی بل یو عمل چې دې ته موږ وایو کنډنسیشن صحیح ده چې کنډنسیشن چې دی دې ته موږ په اردو کې عمل کثافت دا ورته موږ وایو صحیح ده اوس عمل کثافت چې دی دا څه شی دی وایي while you are drinking cold water or drinking a glass کله چې تاسو یخې اوبه څښئ صحیح ده یا په یو ګلاس کې تاسو دا اوبه غورځولي you see water drops at the external surface صحیح ده وایي while you are drinking cold water or drinking a glass تاسو چې کله یخې اوبه څښئ د یخو اوبو څښو په دوران کې یا په یو ګلاس کې تاسو څښئ you see water drops at the external surface نو تاسو د دې ګلاس دا کم بهر سرفیس چې دی بهر طرف ته چې دا کومه سطحه ده صحیح ده په دې باندې تاسو واټر ډراپس چې دی دا تاسو به ابزرو کوئ چې په دې باندې به له پاسه صحیح واټر ډراپس پي صحیح ده دا یخ ګلاس په دې ګلاس کې چې دننه کمې یخې اوبه تاسو غورځولي دي تاسو پکې اوبه څښئ که نه نو د ګلاس په دې ایکسټرنل سرفیس باندې به واټر ډراپس چې دی دا تاسو ابزرو کوئ چې په دې باندې به له پاسه واټر ډراپس صحیح ده نو فرام ویر ډو دیز ډراپس اف واټر کم دغه واټر ډراپس چې دي دغه د اوبو دا قطرې چې دي دا د کوم ځای نه نالي صحیح ده دا کوم ځای یا دا په دې ګلاس په دې له پاسه سطحه باندې دا ولې دي نو when water vapors present in air collide with the external surface of glass when کله چې water vapors د اوبو بخارات present چې هغه موجود دي in air په هوا کې چې کومه نمی ده د اوبو کم بخارات چې دي ډراپلټس چې دي دا چې په هوا کې کم موجود دي صحیح ده collide with the external surface دا چې کله د ګلاس ته د بهرنۍ سطحې سره ولګي صحیح ده د اوبو دغه بخارات چې کم په هوا کې موجود دي او دا چې کله د ګلاس ته د بهرنۍ سطحې سره ولګي then because of cold نو بیا په وجه د یخ باندې چونکې د ګلاس ته سطحه چې دا ډیره زیاته یخه شوي د یخو اوبو سره دننه پکې یخې اوبه پرتې صحیح ده نو د دې سره دا اوټر سرفیس چې دا یخ شوی نو دا واټر ویپر چې کله په دې سطحه باندې ولګي د هیټ اف دیز پارټیکلز از ریلیز نو د دې ذراتو نه بیا دا هیټ چې دی ګرمي چې دا ریلیز شي خارج شي these water vapors after being changed into liquid stuck up at the external surface of the glass او دوی واپس سطح بدل شي دغه ویپرز صحیح ده دوی بدل شي لیکوډ ته او د دې ګلاس په دې لپاسه سطح باندې دوی بیا ونخلي په دې پورې سټک شي صحیح ده this process is called condensation دې عمل ته condensation مطلب دا دی چې دا condensation د evaporation الټا عمل دی صحیح ده دا دواړه د یو بل اپوزیټ دي الته کې چې دی نو د اوبو چې دي هغه ایواپوریټ کیږي مطلب هغه بخاراتو ته بدلیږي او دلته کې چې دي دغه بخارات چې دي هغه واپس لیکوډ ته چینج کیږي صحیح ده یو دا مثال شو چې د ګلاس په دې لپاسه سطحه باندې چې دی نو دا واټر ډراپس چې دی دا به تاسو ابزرو کوئ بل په وینټر کې چې کله په ګاډي کې سړی دننه ناسي شیشې بندي کړي صحیح ده او بهر چې دی بهر موسم یخي صحیح ده نو په دې دننه طرف نه په دې شیشو باندې زمونږ چې پکې ناست یو یا نور پیسنجرز په دې ګاډي کې ناست نو هغوی چې ساه اخلي نو د ساه اخیستو په دوران کې چې زمونږ د خولې نه کم واټر ویپرز ریلیز کیږي صحیح ده نو هغه په دې ګاډي کې دننه جمع شي بیا چې په دې شیشو باندې هغه ولګي نو د شیشو باندې هغه
شیشې ورسره خړې شي. خو بیا څه وخت څه ټایم پس ساعت پس ځکه چې شیشه چې دا هغه دومره ښه کنډکټر نه دی د هیټ د دې په وجه باندې، صحیح ده، یو پور کنډکټر دی دا د هیټ، صحیح ده. مطلب نو څه ساعت پس څه ټایم پس بیا دغه کم تف چې په دې شیشو باندې لګېدلی نو هغه څه ته چینج شي، هغه ډراپس ته چینج شي، لیکوډ ته چینج شي او بیا په دې شیشو باندې هغه پراته وي. نو دغه شاید چې تاسو به دغه ابزرویشن په خپله باندې کړی، ځکه چې دا یو کامن خبره ده، صحیح ده. پر روانه ویډیو کې به انشاءالله بیا په دې پسې په پیج 63 باندې مکسچر اینډ سولوشن چې دی دا به ډسکس کوو، او د روانې ویډیو پورې تاسو سپارم په الله د الله په امان.